السلام علیکم د حیات خان ورلد درنو لیدونکو دا وخت مونږ د دلداره چې د زاهد خاموش شاعري ده او د دلداره په نوم باندې کلام دی ملي کلام دی یو غږ دی په خپلو پښتنو باندې دلداره د مینې او د محبت لفظ دی څوک وایي جانانه څوک وایي محبوب ته وایي دلداره ته وایي څوک چې زړه ته نږدې هغې ته وایي نو د دې کلام نوم هم دلداره دی او شاعري به هم ستاسو خوښېږي د دې دا میکینګ دلته جوړو لګیا یو ښه سمه ګرمي ده هارون پښتون وقارتل په دې کې رباب هم غږولی دی بغلامۍ پکې هم غږولی ده دغه شانتې پکې عدنان سکسوفون غږولی دی هارون ناصر پکې فرید هم ملګری دی زمونږ یو کشر عبدالله هغه را سره د ګیټار هغه بیکینګ کورس کوي نو زه باوري یم چې دغه دلداره کلام هم ستاسو خوښېږي د دې دا میکینګ د سره شریکو تاسو را سره غفلت بخوب تکورا بیدارا راز چی د غفلت بخوب تکورا بیدارا چرتای دلدارا چرتای دلدارا چرتای دلدارا چرتای دلدارا هر طرف سپورट नहीं किया लगा तो सही है حیات خان ورلد درنو او قدرمنو لیدونکو زه باوري یم چې دا دلداره کلام دا به تاسو زما په یوټیوب باندې کتلی هم وي خوښ شوی به هم وي د مینې محبت او د رومانټیک سندرو یا د ټپو یا د نظمونو سره سره هر هنرمند له پکار ده چې داسې ملي کلام چې پکې ملي فکر وي هغه هم د خپلو ولس سره شامل کړي شریک کړي د دې دا میوزیک چې دی نو دا د کې پروډکشن میوزیک سټوډیو کې شوی دی شاجي میوزیک کړی دی عبدالله د دې دا ویډیو دا چارې مخ په وړاندې بوتلې را سره کشر ودان ملګرتیا وکړه ایډیټینګ هم عبدالله وکړه او د دې دا میکینګ چې دی نو دا د حیات خان ورلد نه تاسو ټولو ته ډالۍ خدای دې وکړي چې زمونږ دغه کړنې زمونږ دغه زیارونه ستاسو خوښېږي او ضروري ده ځکه چې په نورو ملکونو کې د یوې سندرې د میکینګ په ګنټو ریکارډینګ شوي نو زمونږ دغه لږ ریکارډینګ چې دي دغه 15 منټه 6 منټه دا تاسو برداشت کوئ تاسو ته به پته لګېږي چې یاره د چا کار
دا صرف د ویډیو پروسس دی، د اډیو بیا د شاعرۍ د سلیکشن د کمپوزیشن هغه باید هم موږ کولی خو چونکې دومره وخت مو سره هم نشته. نو زه باوري یم چې زمونږ دغه میکینګونه دا به تاسو خوښوئ او موږ ته خپلې نیکې مشورې زمونږ د ملګرو زمونږ د ټیم د ستاینې ښکلي ښکلي لفظونه تاسو موږ ته په کمنټس کې کولی شئ. ډېره زیاته مننه.